غني ته د امریکا خبرداری. امریکا د تاریخ په اوږدو کې په لومړي ځل د طالبانو ویاندویي شروع کړه. غني امریکا او طالبان ولې بیا غوسه کړل؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امریکایي رسنۍ وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د جنجالي انتخاباتو وروسته دواړه ولسمشران ډاکټر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته خبرداری ورکړی دی که چیرې خپل منځي ستونزې حل نه کړي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون ته احترام ونه کړي نو هیواد به د $1 میلیارډ مرستې کمولو ترڅنګ له افغانستان څخه خپل ټول پوځیان وباسي. NBC نیوز نن د سې شنبې په ورځ په یو مطلب کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 اونۍ وړاندې افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ له یو توند پیغام سره په دې موخه سفر وکړ ترڅو وکړای شي په وروستیو 3 کلونو کې د سپینې ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې تر ټولو ستره لاسته راوړنه طالبان سره د سولې تړون له سبوتاژ څخه وژغوري په داسې حال کې چې ښاغلي ټرمپ په کور دننه د کورونا وایرس سره د مبارزې په هڅو بوخت و. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د 2 جګپوړو چارواکو په حواله ویل شوي. پامپیو د ګډ حکومت مشرانو ډاکټر غني او عبدالله ته په څرګندو ټکو ویلي که چیرې دوی خپل منځي اختلافات حل او طالبانو سره یو جوړ جاړی ته ونه رسیږي نو ولسمشر ټرمپ به نه یوازې دا چې له ګډ حکومت څخه $1 میلیارډ مرسته راوګرځوي بلکې له افغانستان نه به په خپل ټول پوځیان هم وباسي. د امریکایي پوځیانو د ایستلو خبرداری په داسې مهال رسنیز کیږي چې د واک پر سر د ډاکټر غني او عبدالله ترمنځ د روانو جنجالونو له امله ولسمشر ټرمپ او نور امریکایي چارواکي سخت اندېښمن دي ځکه د هغوی په باور دا چاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون د پلي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو مخه نیسي. د کوم تړون په مرسته چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسېدلی شي او ترڅنګ یې باید د روان کال مارچ میاشتې په 10 نیټه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شوي وو. یادو چارواکو دغه راز ویلي واشنګټن او متحدین دي د خبرې ته اندېښمن دي چې د بین الافغاني مذاکراتو نه پیلېدل به د سولې تړون عملي کول وځنډوي او طالبان به کوشش وکړي ترڅو د ګډ حکومت مشرانو له خپل منځي اختلافاتو څخه په ګټه اخیستنې له یو پیاوړي دري څخه د مذاکراتو میز او د جګړې ډګر ته داخل شي. د امریکایي چارواکو په خبره ولسمشر ټرمپ هیله مند و چې له طالبانو سره د سولې تړون په لاسلیک به وکولی شي د 2014 کال د ټاکنو پر مهال خپله کړې ژمنې مخکې له دې پلي کړي چې ټول پام یې په کورونا وایرس متمرکز شي. د همدې لپاره ټرمپ خپلو سلاکارانو ته څرګنده کړې وه چې د دغه تړون په مرسته به افغان جګړه ختمه او له امله یې د سولې جایزه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه دواړو چارواکو NBC نیوز ته ویلي ولسمشر ټرمپ کابل ته د پامپیو له تللو وړاندې په هم اختیاریه لیک باندې په خپل لاسلیک کړي وو چې په کابل کې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله ته لیږلی وه. که څه هم کابل د پامپیو له راتګ څخه 2 اونۍ تېرېږي خو سپینه ماڼۍ باور لري چې د مالي مرستو کمولو او پوځیان ایستلو خبرداری د افغان حکومت په مشرانو مثبت تاثیر کړی لیکن په عمل کې داسې نښې نه تر سترګو کېږي چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس دې په خپل منځو کې یو بل کوم نرمښت ښودلی وي. د مطلب په پای کې نشریه لیکي په افغان حکومت باندې د $1 میلیارډ امریکایي مرستو کمولو او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي پوځیانو ایستلو څخه دا په ډاګه کېږي چې د افغانستان په اړه د امریکایي په تګلارې کې ژور بدلون راغلی دی او یاد هیواد نه غواړي چې نور په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.